دې خوبصورت جنۍ چې دی نو په سوشل میډیا باندې ویډیو وایرل شوله که تاسو د دې د سټوري واورېده نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ویډیو راسره مکمل وګورئ، په مکمل تفصیل هم پوهه کومه د دې جنۍ چې دی نو په ټوله دنیا کې اوس وایرل شوې ده. خو تاسو که د دې نه مخ وینئ که نه الله پاک تخلیق ته وګورئ که نه چې الله پاک په کومه طریقه باندې دا پیدا کړې ده. د دې مخ تور ده خو بل طرف ته چې دی نو الله پاک پکې یو سیر اچولی دی. ملګرو داسې د دې سټوري چې دی نو وایرل شوله، د دې جنۍ دا تصویر وایرل شولو کله چې دا فیفا ورلډ کپ و دا چې دی نو هغه راغلی وه د آډینس په طور باندې دا هلته ناسته و چې کله کیمرامین ولګېدو دې ته چې دی نو کیمرا مخامخ کړله او دا جنۍ چې دی نو په سکرین باندې د دې دا ویډیو راواوښتله، د دې دا تصویر راواوښتو نو چې څومره خلک هلته ناست نو هغه چې دی نو سکرین طرف ته کتل شروع کړل او دې جنۍ ته چې دی نو خلک حیران شو ولې چې الله پاک تخلیق ته وګوره. یو طرف ته خدا توره ده خو بل طرف ته پکې ځای نو الله پاک یو داسې سیر اچولی دی که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. د الله پاک تخلیق ته وګورئ که نه ستاسو ذهن به وخوځېږي. بل طرف ته چې دی نو په ټوله دنیا کې اوس د دې جنۍ چې دی نو چرچې شروع شوي دي او دې دنیا په ټوله دنیا کې چې دی نو د دې ویډیو وایرل شوي ده، د دې تصویران چې دی نو ډېر زیات وایرل شوي دي. بل طرف ته ځینې کسان چې دی نو هغه کمنټونه کوي، په کمنټ کې دا الفاظ استعمالوي چې دا خو څه ښکلي نه ده. لکه زمونږ د خلکو چې دی نو ذهن داسې جوړ شوی دی چې انسان چې دی نو سپین وي نو هغه چې دی نو هغه ښکلی وي. بلکې دې ته تاسو وګورئ که نه چې الله پاک یوه توره جنۍ پیدا کړې ده خو په الله والا چې دی نو په مخ کې یو سیر پیدا کړی دی نو هغه په ټوله دنیا کې وایرل شوله. د دې زندګي چې دی نو اوس بدل شوله. ما ته به یو خبره رایه شي چې وخت بدلنے میں دیر نہیں لگتی او نن موږ دا ولیدله که نه چې د انسان وخت څنګه بدلېږي. د دې جنۍ چې دی نو زندګي بدل شوله ځکه چې په سوشل میډیا یو انسان وایرل شي نو د هغه زندګي چې دی نو بدل شوي. ځکه چې اوس به دې له خلکو ایوارډونه ورکوي، خلک به ورله پیسې ورکوي، خلک به ورله چې دی نو ډالرې ورکوي او دې زندګي چې دی نو بدل شوله. ځکه چې د یو تصویر په وجه باندې چې دی نو د ټوله دنیا کې چې دی نو وایرل شوله، په ټوله دنیا کې چې دی نو اوس وایرل ده. مګر د الله پاک تخلیق ته وګورئ که نه انسان داسې نه انسان چې پیدا کړی دی الله پاک ته نو که هغه تور وي که هر څنګه وي خو چې الله پاک په انسان کې سیر اچولی وي که نه نو هغه تاسو کتلی شئ که نه. دې جنۍ ته تاسو وګورئ که نه تور رنګ دی خو الله پاک پکې یو داسې سیر اچولی دی که نه چې نن په دا په ټوله دنیا کې وځلې ده. د الله پاک قدرت ته وګورئ. نو دې ویډیو ورسره نور ملګرو سره شیر کړئ. تاسو د دې جنۍ په باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.